د نن ورځې تازه او مهم خبر افغانستان ته د پاکستانی صادراتو کچې په هکله داسې کومې خبرې وشوې چې د افغانانو احساسات یې راوپارول. سلام، وخت په خیر. که غواړئ پوه شئ ویډیو تر پایه وګورئ او که تر اوسه پورې مو وطن میډیا یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی همدا اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو نوي او تازه معلومات تر تاسو در ورسیږي. پاکستانی رسنۍ وایي افغانستان ته د دې هیواد د صادرات زیات شوي او یوازې په 13 اګست میاشت کې 95 میلیونه ډالرو ته رسیدلي دي. خو د افغانستان د سوداګرۍ خونې مرستیال خانجان الیکوزی وایي چې د افغانستان اړوند ادارې دا شمیرې نه تاییدوي او د پاکستان په پرتله افغانستان له منځنۍ اسیا او نورو هیوادونو سره پراخه سوداګري لري. د پاکستان د نیش ورځپاڼې د پاکستان د صادراتو د پراختیا ادارې په حواله ریپورټ ورکړی چې د تیر کال اګست په پرتله دا صادرات 92 سلنه زیات شوي دي، ځکه تیر کال همدې میاشت کې پاکستان افغانستان ته د نږدې 50 میلیونو ډالرو په ارزښت توکي صادر کړي وو. خو د افغانستان د سوداګرۍ خونې مرستیال خانجان الیکوزی دا خبره ردوي او وایي چې له پاکستانه د وارداتو کچه ټیټه شوې ده. ښاغلی الیکوزی وایي اوس پاکستان ته افغانستان د صادراتو کلنۍ کچه تر 400 میلیونو رسیږي، په دې کې د تالک ډبرې، د ډبرو سکاره او تازه میوې شاملې دي. پاکستان بیا تر ډیره بوره، سمنټ، غوړي او وریجې افغانستان ته صادروي، خو ښاغلی الیکوزی وایي خوراکي توکي هم تر ډیره د منځنۍ اسیا له هیوادونو افغانستان ته راوړل کیږي. پاکستانی سوداګر او چارواکي له افغانستان سره سوداګرۍ د نورو هیوادونو پرتله د ډیرې ګټې سوداګري بولي، ځکه په لږ لګښت او لنډ وخت کې توکي تبادله کیږي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.